Das ist der Laptop, der gut funktioniert, den ich bei Amazon gekauft habe, mit dem ich jeden Tag arbeite. په دغه لیکنه کې der, den او mit dem relativ pronomen دي چې د relativ ضد څه په جوړولو کې ونډه اخلي. دا چې دغه جملې په څه ډول باندې جوړیږي او دا کلمې په دغه جملو کې څه معنا ورکوي په همدې خپرونه کې راسره زده کړئ. دا خپرونه خصوصا د هغه چا لپاره ډیره اړینه ده چې د B1 زده کوونکي دي او یا هم د B1 امتحان لپاره چمتووالی نیسي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظریف سنگر یم او تاسې جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ګورئ. د نننۍ ورځې درس ده نسبي جملې یا غلطیف ضد څه. دا جملې څه ته وایي؟ نسبي جملې د فرعي جملو یوه بڼه ده چې د نسبي ضمیرونو او یا هم د نسبي قیدونو په استفادې جوړیږي. دا چې نسبي ضمیرونه او نسبي قیدونه څه شي دي دا ټول په همدې خپرونه کې زده کوو. لومړی دغه مثالونو ته پام وکړئ. Das ist der Mann, der mein Auto gekauft hat. دا هغه سړی ده چا چې زما موټر اخیستی و. Das ist die Frau, die sehr gut Klavier spielt. دا هغه ښځه ده څوک چې ډېره ښه پیانو غږوي. Das sind die Kinder, die euer Fenster zerbrochen haben. دا هغه ماشومان دي چې ستاسې کړکۍ ماته کړې وه. په دغه جملو کې der, die او die دا نسبی ضمایر یا غلطیف پرونومن دي چې غلطیف ضد څه یا نسبی جملې جوړوي. دا جملې هم د نیبن ذات یو بڼه ده چې پکې فعل د جملې اخر ته ځي، لکه په دې جملو کې چې په آبي رنګ باندې فعل نښه سوی او د جملې اخره کې ده. der او die چې په دې جملو کې په زیړ رنګ باندې نښه سوي دي دې ته غلطیف پرونومن یا نسبی ضمایر وایي. دا نو آرټیکلونه نه دي بلکې دا د نسبی ضمایرو چې د نوم پر ځای باندې کارول کیږي وظیفه اجرا کوي. د کومو نومونو؟ دغه خپل نوم چې په هاوپت ذات کې راغلی وي هماغه ته نسبت ورکول کیږي. der Mann لپاره der، die Frau لپاره die، die Kinder لپاره د جمع die کارول سوی ده. نسبی جملې معمولا د هاوپت ذات نه وروسته لیکل کیږي، خو کله کله داسې هم راځي چې نسبی جمله هاوپت ذات په دوه ډالو ویشي، لکه دا جمله Das Kind, das im Park spielt, ist mein Cousin. هغه ماشوم چې په پارک کې لوبې کوي زما د تره زوی ده. دلته دغه das im Park spielt غلطیف ذات ده، das Kind یوه برخه د هاوپت ذات ده او آخر کې ist mein Cousin دومه برخه د هاوپت ذات ده. مخکې لینه چې لاړ سو نورو مثالونو ته راځئ چې اول غلطیف پرونومن زده کو. غلطیف پرونومن نومیناتیف کې کیږي der, die, das, die. اکوزاتیف کې کیږي den, die, das, die. داتیف کې dem, der, dem, denen. په ګینیټیف کې dessen, deren, dessen, deren. که له بشتمت آرټیکل سره پرتله کړو یوازې 5 دانې له بشتمت آرټیکل سره لږ څه تفاوت کوي. یو د داتیف پلوغل او بل مکمل ګینیټیف. په قد او قواره کې خو له بشتمت آرټیکل سره ډیر کم توپیر لري، خو په معنا او مفهوم کې بیا مکمل جلا معنا ورکوي او بله وظیفه ادا کوي. درځئ یو حالت یې په مثالونو کې کار کو ترڅو د دې معنا باندې تاسې ښه پوه سئ. که چیرې تاسې د B1 امتحان لپاره آمادګي نیسئ دغه مثالونه او دغه جملې یعنی غلطیف ضد څه باید په خپل schreiben او همدارنګه په mündliche Prüfung کې وکاروئ ترڅو مکمل نمرې ترلاسه کړئ. لومړی نومیناتیف der. Das ist der Mann, der gut Fußball spielt. دا هغه سړی ده څوک چې ښه فوټبال کوي. دلته der gut Fußball spielt که چیرې هاوپت ذات طریقې باندې ولیکو der Mann spielt gut Fußball. der Mann زمونږ فاعل ده نومیناتیف حالت کې راغلی، د همدې لپاره der هم په غلطیف ذات کې نومیناتیف حالت کې باید وي. بله بیلګه die. Die Tasche, die helle Farbe hat, ist schön. هغه کڅوړه کومه چې روښانه رنګ لري ښایسته ده. موږ داسې هم ویلی سو هغه کڅوړه چې روښانه رنګ لري ښایسته ده. کومه دلته مې دې لپاره اضافه کړی چې تاسې د دې په معنا باندې ښه پوه سئ. له دې پرته دا جمله داسې هم لیکلی سو Die Tasche ist schön, welche die helle Farbe hat. Das Auto, das vor dem Haus steht, ist neu.
هغه موټر کوم چې د کور مخې ته ولاړ ده نوی ده. Die Häuser, die am Fluss stehen, sind sehr teuer. هغه کورونه کوم چې د سیند پر غاړه پراته دي ډیر ګران دي. دومه برخه Akkusativ. Denn das ist der Film, den wir letzte Woche gesehen haben. دا هغه فلم ده کوم چې موږ تیره اونۍ وکوت. دلته wir haben letzte Woche den Film gesehen. دغه den Film مستقیم مفعول ده اکوزاتیف کې ده، نو ځکه په ریلاتیو ذاتس کې هم د اکوزاتیف ریلاتیو پرونومن ورته کارول کېږي den. Die Jacke, die er trägt, ist teuer. دا جمپر کوم چې هغه اغوندي ګران ده. Das Lied, das du hörst, kenne ich auch. هغه سندره کومه چې ته یې اورې زه یې هم پیژنم. Die Blumen, die ich gekauft habe, sind für meine Mutter. دا ګلان کوم چې ما اخیستلی دي زما د مور لپاره دي. Dativ. Der Mann, dem ich helfe, ist sehr dankbar. هغه سړی چا سره چې زه مرسته کوم ډیر منندوی دی. Dem ich helfe داتیف جوړونکی فعل ده، نو ځکه dem راغلی. که په Hauptsatz په طریقه یې ولیکو ich helfe dem Mann کېږي. Wie heißt die Musik, der du oft zuhörst? هغه موسیقي څه نومیږي کومې ته چې ته کله کله غوږ دی. Warum weint das Kind, dem ich das Geschenk gegeben habe? ولې دا ماشوم چاته چې ما ډالۍ ورکړې ژاړي. Die Pflanzen, denen ich Wasser gebe, wachsen schnell. هغه بوټي کومو ته چې زه اوبه ورکوم ژر وده کوي. او هغه ویډیو کومې ته چې تاسې لایک او کمنټ کوئ هغه هم زر وده کوي او ډیرو خلکو ته رسیږي. Genitiv. Dessen. Das ist der Mann, dessen Auto einen Unfall hatte. دا هغه سړی ده د چا چې موټر ټکر کړی. Dessen د چا چې که Hauptsatz په طریقه یې ولیکو Das Auto des Mannes hatte einen Unfall. د دغه سړي موټر ټکر کړی. Genitiv د مالکیت حالت ښکاره کوي. د سړي موټر یعنی دا سړی د موټر مالک ده. Die Katze, deren Augen blau sind, ist sehr süß. هغه پیشو د کومې چې سترګې شنې دي ډیره ښکلې ده یا شیرینه ده. Wie heißt das Kind, dessen Eltern heute gekommen sind? هغه ماشوم څه نومیږي د چا چې نن مور او پلار راغلي ول. Die Blumen, deren Duft mir gefällt, gibt es nur in Afghanistan. هغه ګلان د کومو چې زما یې بوی خوښیږي یوازې په افغانستان کې شته. Das soll relativ Pronomen im Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. اوس یو بلې موضوع ته پام وکړئ. موږ ځینې فعلونه لرو چې له هغې سره preposition لیکل کېږي. Verb mit Präpositionen. د بېلګې په ډول warten auf یو چاته یا یو چیشي ته په تمه کېدل. denken an یو چیشي ته فکر کول. telefonieren mit یو چا سره په ټلیفون کې خبرې کول. sich interessieren für یو چیشي ته شوق یا علاقه درلودل. دغه فعلونو کې دغه preposition د relativ pronomen نه مخکې کارول کېږي. د بېلګې په ډول Das ist der Arzt. Ich warte auf den Arzt. دا دواړه Hauptsatz دي. که دا په Nebensatz کې ولیکو Das ist der Arzt, auf den ich warte. دا هغه ډاکټر ده چاته چې زه په تمه یم. د auf کلمه له den نه مخکې راغلې ده. او بل شي ته مو پام وي چې warten auf اکوزاتیف جوړونکی فعل ده، نو ځکه د ډاکټر لپاره den راغلی. بل مثال denken an. Der Film war wirklich spannend. Ich denke gerade an den Film. Der Film, an den ich gerade denke, war wirklich spannend. هغه فلم کوم چې په اړه یې زه اوس فکر کوم په رښتیا جالب و. بل مثال telefonieren mit. Das ist die Lehrerin.
Du musst mit der Lehrerin telefonieren. telefonieren mit داتیف جوړونکی فعل ده ځکه د لehrerin لپاره der راغلی. Das ist die Lehrerin, mit der du telefonieren musst. دا هغه معلمه ده چا سره چې ته باید ټلیفون کې خبرې وکړې. بله بیلګه sich interessieren für. Das Auto ist sehr teuer. Ich interessiere mich für das Auto. Das Auto ist sehr teuer, für das ich mich interessiere. هغه موټر ډیر قیمته ده کوم ته چې زه شوق لرم. اوس راځو دې موضوع ته چې د der, die, das, deren له دېو نه پرته یو څو نور relativ pronomen هم سته ده چې په جملو کې کارول کیږي. لومړی ده was، بل ده wer چې when، wem، wissen د اکوزاتیف، داتیف او گینیتیف حالتونه لري. دریم یې چې ده د welche ده. welche دا ظالم چې ده بیا نومیناتیف، اکوزاتیف او داتیف حالتونه لري. همدارنګه نارینه، ښځینه، خنثی او جمع نومونو ته جلا جلا ډولونه لري. د گینیتیف حالت نه لري. خو ښه خبره دا ده چې welche ډیر کم کارول کیږي خصوصا په اوسنۍ ستاندرد جرمني ژبه کې. درځئ یو مثال ورته وګورو. لومړی was. Alles, was sagt, ist interessant. هر څه چې هغه وایي په زړه پورې دي. دلته دغه was نسبت ورکول کیږي alles ته. Wer fleißig lernt، څوک چې په مهنت سره درس ووایي، besteht die Prüfung، امتحان پاس کوي. Welche، der Hijab welcher der Frau gehört ist aus Selke. هغه حجاب کوم چې په هغې ښځې پورې اړه لري د ورېښمو ده. دلته دغه welche په ځای باندې موږ der هم کارولی سو. لکه der Hijab der Frau gehört ist aus Selke. معنا کې هیڅ توپیر نه راځي. یوازې دغه لپاره چې دوه ځلې der راغلی ده، یو ځلې relativ pronomen ده او بل ځلې د Frau artikel ده، نو د دغه لپاره دغه د der له ځایه کله کله welche کارولی سو. همدارنګه که چیرې die welche، که چیرې dasi welches، په همدغه ډول باندې دغه welche موږ کارولی سو. بله اړینه موضوع چې تاسې باید حتما ورته پام وکړئ هغه دا ده چې ځینې نورې کلمې هم دي چې relativ ضد څخه جوړوي چې هغه هم ډېره زیاته استفاده نه لري. لکه wo. Das ist der Stadt wo wohnt. دا همغه ښار ده چې هغه پکې ژوند کوي. Wie. erklärt mir wie die Maschine funktioniert. هغه ماته وایي چې څنګه دا ماشین کار کوي. Warum. Das ist der Grund warum ich gekündigt habe. همدا دلیل ده چې ولې ما کار پرېښود. نو دا ول د relativ ضد او relativ pronomen په اړه باندې ټول اړین او ضرور معلومات. تاسو باید په دې باندې ډیر تمرین وکړئ او بیا هم یادونه کوم دا د B1 په امتحان کې تاسو ته په نمرو اخیستلو کې ډیره زیاته مرسته کولی شي. یو یادونه بل هم وکم چې relativ ضد یوازې د B1 مربوط نه کیږي. په B1 کې شروع کیږي، B2 او C1 پورې هم مغلقه جملې په جوړولای شي. اړین ګرامر ده حتما یې زده کړئ او ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې لاندې راته په کومنټ کې ولیکئ جرمني ژبه هغه ژبه ده چې ګرامر یې ډیر آسانه دی. تر بلې خپرونې تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم.